یاره ماشاءالله وریجې خو یې ډېرې ښې وریجې وې ډېرې زیاتې مزېدارې وې او که نه خو دا داسې ګرمه مساله پکې یاره ډېره زیاته وه دا نه مړه ښه ټیک ټاک وه پکې خو په دې واده او په دې روټۍ کې دا چل دی که نه او دې سره که پیسې هم در کولې او ډوډۍ دې وخوړو بار ته راووتې وې یاره وې وریجې ټک نه وې او کمې راکړې پیسې هم کمې راکړې او دا خبره خو دغه پخوا ډېر ښایسته وخت و یاره پخوا به هغه نیندرې به هم ورکولې پیشولې 15 روپۍ او 10 روپۍ تا ته یاد شي که نه دا خو ته دا کوم وخت خبرې کوې دا موږ ته چېرته یاد شي دا پخوا به پکې دغه شان دی چې روپه به تو بس یا به 15 یا 10 به موله ورکړې نیندره او نوم به یې ولیکه چې پلانکې راغلی دی اوس به هغه کار نشته ښه نو بس اوس د سیرو دوکانونه دي اوس په سیرو وده خپلې سیرې نه خرڅوي والله چې دغه سیرې هغه وخت کې نه وي بلکل واقعي سړی ښه دا ما خو چې کار دی که نه اوبه خو مونځ کړې ما یو ګنې راماته نه نو آرام دی مالک یې نشته دی دا خبره ده آرام دی دا پرېږدی زه پرېږده یار پرېږدی او که نه چې بیا هم د یو ګني کې بیا روان یې او د یو ګني حساب هم راسه نه ختمېږي بیا به ورسره صحیح ملګرو الله هم خوشحاله که یو 10 روپۍ راکړئ کرۍ پې کومه معذوره یم یو 10 روپۍ راکړئ ایماندارو کرۍ پې کومه په مزه په مزه په مزه په مزه خیر دی په مزه نظر مې کوم دی لګي محمد جون چې نظر مې لګېدی نه زه بس روان وم جامې خو دې داسې چورې دي او خیر غواړې منه دا ته څه کوې دا 10 روپۍ راکړئ کرۍ پې کومه مسلمانه چشمې خورې داسې چورې ته بیا ګینې په 125 موټر سایکل لا ناست دی او دا ولې دا په تا څه چل دی چې ته بیمار یم بیمار یم وروره هغه دا څه بیمار یې ګونډې مې خرابې دي ورکه یو 10 روپۍ ورکه دا زګون ما ته وګوره ماتې نه بیا څنګه چل به یار ماتې نه خو دا شته ماتې نشي ورکولی ځه وایله ځه وایله ځه خو دې وایي دا څنګه تړون دي تا او لسګون ته وکتل نه ما غوښې وکړه ما جسم راغله الله هم خوشحاله کړه الله هم خوشحاله کړه الله هم خوشحاله سره ډېر خوږې خو لسګون ته دې داسې وکتل چې او که ته به وینې چې 500 د ښه ټیک ټاک و یار نو ټیک ټاک غوندې خو چې خو دا خبره ده چې څوک درته ودرېږي هغه چې ته وایي ته راکړه لکه څه ورکوي ولا نور دغه بس خپل دغه لري د الله په نامه پیسې راکړې نارې مې ډېر زیات خرابې ما الله کے نام ایک روپے دے دو ډېر زیات غریبي ما بیګا مې نه خوړلې الله کے نام ایک روپے دے دو 10 روپے دے دو په لار روان کړم ته خو لکه چې نه یو خاندان ټول راوتی دي کسي سال اللہ کے نام ہے اللہ کے نام ہے خالی لاس مزه 10 روپے واچره ډیر زیات غریبي ما بیګا مې نه خوړلې و سم لارې ما ته لکه لري کول بي خوږي الله کے نام ہے الله کے نام ہے ته پرې کانچې کې دا خو ټوله کانچې د پیسو ډکه کړې ته په دې کې نارې مسلمانه دوه ورځې مې وشي نارې ما روټۍ مې نه خوړلې ډېر زیات خراب ما نو بس چوکره ته ځکه نه نیو دا چې کانچې کې ټولې پنځه پرتې دي لسګونه هم پکې نه دي او دې کې هم دې نار دی که دا پیسې ما سرې وې که نه نو ځان نه مې په دې شو قدر کې یو 15 شمرلې ځمکه هغه شته نو دوست وای تاسو خو ټیک ټاک کران یې موږ ستاسو ویډیوګانې ګورو ډېره مزه کوي نو ولې تاسو موبایل شته څه چې زموږ ټیک ټاک کې ته ګورې ما سره دوه موبایل دي چې یو کې چارج ختم شي بیا دا بل راوالم یو دا دی یو دا دی ها نو تا سره دوه موبایل هم دونه پیسې هم داسې دي او موږ ته به یې چې سره واچوه په تا خو ځان له پکار ده چې ته موږ له زکات راکړې راوړه ویوه السلام علیکم وعلیکم السلام ریمزو پورې پسو یو څه لیکه ریمزو ته کوم ځای ته شګو لاره پورې یو 100 روپۍ به درنه وایلم دا خو ډېرې دي مړه چې ډېرې دي داسې کار وکړه خو دا خو نږدې ځای دی چې پیدل وځه ورزش په مو کې پیدل مزل دا شوګر به دې هم ختم شي او بس په لارې لار به شي نن سبا د پیسو نه څه جوړ شوي مسلمانه دا خو ډېرې دي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیره دی وروره ستړي مه شئ لږ په جنج را سره لاړ شه یار په جنج لاړ به شو که نه جنج کوم ځای دی پېښور کې دی نه نو پېښور ته ته دې کې په جنج ځې دا که ما د جنج په مخه راشي دا غاړه ښه
نو زه به هم په شرمونو شرمېږم او ته به هم څه وینې نه ته په دې کې په جنځې ځان له ګاډي وکړه چې پېښور ته ځي مسلمان را څه وې ګاډی مې کو خو واړه دي را سره د هغوی زړه خرابېږي زه داسې کار دی جانانه لاړ به شم دسه خو د جنج نه به لږ مخکې وځو ښه او که داسې نه چې جنج په مخه واپس راشي دا غاړه ښه ګوره ټول کار به ستا هم ګډوډي بس ټیک ده د جنج وخت دی زه چې ځو صحیح ده کښېنې راځې خو دا خبره ده ګورې ماما چې ګاډو ولې څوک څونه پیسې ورکړي هغه به زه تا نه ملم ښه بچې نور ګاډو له څوک څه ورکوي هغه به له زم درکړم که نه ټیک ته زه وښیې دی زه له خیره ښه بېلټونه وتړی ښه تا به جنج رانه لاړ زر که ځه الله به خیر کړي شا به تېر شه که نه جنج رانه ټول لاړ مړه حاجي صاحب تا ته ما نه وې چې ځان له بلې ښه ګاډي مضبوط کړی نو دا هلیکاپټر خو نه دی چې والوزم وپسې ګوره دا خو رشقه کمزورې شوي دي او تا مونږ ته وې په رشقه کې زوړه مې خرابېږي نو چې زړه دې خرابېدی ته په جنج ولې ځې چې زړه دې خرابېږي جنج به رانه اوس مخه کې راشي مړه ته څنګه ورو کېږي یار شا به زر که بس نوره نه تېزېږي که نه استاد جي اخی دا ولې ملګري لکه چې تیل پکې ختم شو شا به دغه مخکې پمپ چې لږه دیکه ووخه ښه څه په غم دې واړولو یار زه شا به ته دیکه ووخه ودیکه دواړه دیکه ووخه ښه دغه مخکې پمپ دی مخکې راځې او راځې او مزه مزارې ته خټې دي ښه بس دا نږدې پمپ دی ښه نږدې پمپ دی شا به مړه یاره والله چې دا یانه دې خلاص کړو په دې رشقه مړه مړه نو تا ته مه ووایي چې موټر ځان لو که موټر ځان لو که یاره دا د رشقه د جنس دغه ده مړه ته خو والله لانجې کې ما ته مړه ته موږ ګناهګارې چې دا رشقه مو کړې ده اوس نو خو زه ته یم دغه پمپ دی که نه یا خو دغه پمپ دی تیل پکې اچوم او روانېږم که نه زه څه وکړم والله دې نه مړه خرګارې خو مړه چې اخیستی دې وې ملګري 2 لکه روپۍ مې پې ورکړي دي خرګانې وو 2 لکه روپۍ باسه مړه 2 لکه روپۍ څه ګډې وړې وې شا به مړه وایي دې بیخ او بنیادو باسه مونږ یو پیاله چیم په نصیب کې نه و هغه جنج به راله په مخه راشي ما ته پته ده چې ته یو پیاله چیم هم پکې څښله مسلمانه دا دې پمپ راورسېده هسې دې وارخطه و پمپ راورسېده راشه استاد یو 50 روپو تیل واچوه ده 500 تیل موږ دغه ځای ته رسئ دا خو اوس دلته بیا ختموي که نه مړه دې کې چې زه ډېر تیل واچوم بیا خرچه ډېره کوي که ته خو والله دا جمارې سمه خو لرې شه لرې شه دې کور په دې رشقه ورات کړه